د قرآن کریم د ترجمې 104 درس او د آل عمران د سورت 144 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د احد په غزا کې اوازه خوره شوه چې محمد صلی الله علیه وسلم شهید شو، چې د دې خبر په اوریدو سره په ډیرو مسلمانانو باندې هیبت راغی او ضعف پکې پیدا شو او د یو څه وخت دپاره جنگ بند شو. بیا محمد صلی الله علیه وسلم غږ وکړو چې ای د الله بندگانو زما طرف ته راشئ. نو صحابه کرام رضی الله عنهم بیرته راټول شول او جنگ شروع کړ. نو الله تعالی د احد د غزا نه وروسته دا آیاتونه نازل کړل. بسم الله الرحمن الرحیم. وما محمد او نه دی محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر پیغمبر دی د الله تعالی. قد خلت بشکه چې تیر شوي دي من قبله د هغه صلی الله علیه وسلم نه مخکې الرسول پیغمبران. افا اماتا نو آیا که چیرته هغه صلی الله علیه وسلم وفات شي او قتل او یا قتل شي انقلبتم آیا تاسو به ګرځئ علی اعقابکم په خپلو پوندو باندې، یعنی مطلب دا چې بیرته به د اسلام نه پخواني شرک او کفر ته ګرځئ. ومن ینقلب او څوک چې وګرځي علی عقبیه په خپلو پوندو باندې، یعنی څوک چې اسلام پریږدي او بیرته پخواني شرک او کفر ته وګرځي، فلن یضر الله شیئا نو الله تعالی ته هیڅ ضرر نشي رسولی، بلکې ټول ضرر خپل ځان ته دی. وسیجزی الله او زر به الله تعالی بدل ورکي الشاکرین شکر کوونکو ته، یعنی په دنیا کې به کامیابی او په آخرت کې به خپل رضا او جنت ورکی. او فرمای وما کان لنفس او د هیچ چا د پاره ممکنه نه ده ان تموته چې هغه مړ شي الا مگر هر څوک چې مړ کیږي باذن الله د الله تعالی په حکم باندې، کتابا مؤجلا په لیکل شوي نیټه مړ کیږي. ومن او څوک یورید چې غواړي ثواب الدنیا بدل د دنیا، یعنی چې هر کار صرف د دنیا د لاسته راوړلو د پاره کوي، نو اتیه مونږ به ورکو هغه ته منها د هغې نه، یعنی د دنیا نه،
ومن او څوک یرید چې غواړي ثواب الاخرة بدل د آخرت نؤتیه مونږ به ورکو هغه ته منها د هغه نه یعنې د آخرت نه وسنجزي او زر به بدل ورکو الشاکرین شکر کوونکو ته او فرمای وکأی من نبی او ډیر د پیغمبرانو نه یعنی ډیر د پیغمبرانو نه تیر شوي دي قاتل معه چې جنگونه کړي وو جهاد کړی وو د هغوی په ملګرتیا سره ربیون کثیر ډیرو الله پرستو خلکو ډیرو نیکانو خلکو فما وهنو نو هغوی سستی نه وه کړې په جهاد کې لما اصابهم په سبب د هغو تکلیفونو چې دوی ته رسیدلی وو فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې وما ضعفو او نه کمزوري شوي وو یعنی د دښمن په مقابل کې ومستکانو او نه به سر ټیټولو یعنی نه یې سرونه ټیټ کړي وو دښمنانو ته والله یحب او الله تعالی خوښوي الصابرین صبر کوونکي یعنی چې په سختیو او تکلیفونو کې ثابت قدم اوسي وما کان او نوى قولهم خبر د هغوی یعنی د دې نیکانو مجاهدینو الا ان قالوا پرته د دې چې ویل به ربنا ای زمونږ ربه اغفر لنا بخنه وکه مونږ ته ذنوبنا زمونږ د ګناهونو و اسرافنا او بخنه وکه مونږ ته د حد د تیریدلو زمونږ فی امرنا په کار زمونږ کې وثبت اقدامنا او ټینګ کړي محکم کړي قدمونه زمونږ وانصرنا او زمونږ مرسته وکه علی القوم الکافرین په قوم د کافرانو باندې یعنی د کافرانو په مقابل کې زمونږ سره کومک وکه فآتاهم الله نو الله تعالی ورکړو دوی ته ثواب الدنیا د دنیا ثواب یعنی په دنیا کې کامیابی او عزت ورکو وحسن ثواب الاخرة او ښه ثواب د آخرت یعنی په آخرت کې به انشاءالله جنت ورکی والله يحب او الله تعالی خوښوي المحسنین نیکی کوونکی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ان کچیرتا تطیعوا تاسو اطاعت کوي الذین
د هغو خلکو کفرو چې هغوی کافران دي یردکم نو هغوی به وګرځئ بیرته تاسو علی اعقابکم ستاسو په پوندو باندې یعنی د کفر خواته به بیرته وګرځئ فتنقلبو او تاسو به وګرځئ او تاسو به شئ خاسرین تاوانیان یعنی بیا به مو کافران کی بلکې الله تعالی مولاکم ستاسو مرسته کوونکی دی وهو او هغه جل جلاله خیر الناصرین ډیر ښه مرسته کوونکی دی وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين